بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. زه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن زه تاسو ته د حضرت علی کرم الله وجهه اقوال پیش کوم. دا ډېر د عبرت او د نصیحت اقوال دي. دا ویډیو د اینډه پورې خامخا وګورئ. د دې اقوالو نه تاسو فایده واخلئ. خو د اقوالو نه مخکې زه تاسو ته دا یو درخواست کوم چې زما چینل که چا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ او لایک خو ټول ووهئ او بیل آیکن هم ووهئ. نو راځئ چې دا اقوال واورو او د دې نه موږ عبرت حاصل کړو. راځئ چې واورو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کم سړی چې په غربت کې راشي نو بیا خلک یې ذلیل ګڼي او چې څوک تادي کوي نو هغه نقصان مومي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله چې تنګي راشي نو د الله تعالی سره یو تجارت وکړه چې تا سره څه دي هغه د الله په لار کې ولګوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي غربت یو داسې بلا ده چې سړی په خپل وطن کې هم غریب او مسافر وي چې څوک یې تپوس هم نه کوي چې ته څوک یې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي خبردار غربت یو مصیبت دی خو د هغې نه زیات مصیبت د بدن بیماری ده او د دې نه هم زیات د زړه مرض زیاته سختی او مصیبت دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي د خوشامد سړي سره ملګرتیا مه کوه ولې چې هغه به ستا په مخ کې د خپلو کارونو بې حده تعریف کوي او ستا په زړه کې به هم دا راځي چې زه د ده برابر جوړ شم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم سړي کې فضایل ښه صفات کم وي نو خلکو سره د هغه تعلقات کمزور او ضعیف وي. حضرت علی وایي د درې کارونو نه بېوقوف پہچان کیږي. نمبر 1 څوک چې د خپلو ضروري کارونو نه لاپروا وي. دویم چې د کم شیز نه څه نه حاصلېږي د هغې باره کې خبرې کوي. دریم هغه چې د یو شي تپوس ترې نه وي شوی د هغې جواب ورکولو کوشش کوي. حضرت علی فرمایي که تا ته په کم عمر کې ډېرې پریشانۍ راځي نو پوه شه چې ستا رب په تا ډېر مهربانه کېدو واله دی. حضرت علی فرمایي چې څوک ستا د خاموشۍ نه ستا د تکلیف اندازه نشي کولی نو د هغه مخکې په خولې بیانول صرف خپله خبره برباد کول دي. حضرت علی فرمایي د څلورو غلطو نه همیشه ځان بچ کئ. شریف سړی بېوقوف مه ګڼئ. مکار سړی عقلمند مه ګڼئ. قاتل سړی بهادر مه ګڼئ او مالدار سړی غټ سړی مه ګڼئ. حضرت علی فرمایي د 100 دوستانو نه بهتره هغه یو دشمن دی چې کلاو نفرت خو کوي خو منافقت نه کوي. حضرت علی فرمایي په تا باندې نفسیاتي حمله ستا خپل به کوي. پردو ته څه پته ده چې د زړه دیوال کم ځای نه کمزوری دی. حضرت علی فرمایي هغه واده مه کوئ چې تاسو یې نشئ پوره کولی او د هغه شي ذمهواري مه اخلئ چې تاسو یې نشئ کولی. حضرت علی فرمایي د هغه شر یا بدۍ واده مه کوئ چې د هغې نه تاسو ته خیر نه رسي او د هغه خیر واده مه کوئ چې د هغې نه شر در رسي. ناظرین د دې دا مطلب دی که چېرې تا سره څوک زیاتې وکړي که هغه په دفتر کې وي په تعلیم کې وي په کلي کې وي یا په پټو زمیندارۍ کې وي کاروبار کې وي نو د هغه سره د شر نه مخکې سوچ کوئ چې ده سره د شر کولو نه به خیر راځي یا نور نقصان به جوړیږي. ناظرین دا اقوال تاسو واورېدل. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او موږ ټولو له دې الله د دې اجر راکړي. انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.